په میدان وردګو ولایت کې د ولسي وګړو د پوهنیز بهیر کلک ملاتړ او ورسره د همکاریو په لړ کې د یاد ولایت جغتو ولسوالۍ اوسیدونکو له لوري د دې ولسوالۍ اړوند غازي محمد جان خان عالي لیسې د ځینو برخو د رغولو لپاره د واتس اپ ګروپ له لارې بسپنه راټوله کړې. انجینر ولی وردګ د دغه لیسې د پروژې د تطبیق مسؤل دی، وایي د غازي محمد جان خان لیسې ودانۍ د تیرو جګړو له امله زیانمنه او احاطوي دیوال یې نه درلود. دا چې د مربوطه ښوونځي اداره او شورا دوی ته لیواله وه چې د ولس د خلکو په همکارۍ باندې د نوموړي ښوونځي احاطه او تعمیر بیا ورغوي، چې دا پلان د غازي محمد جان خان په نامه د واتس اپ د یو ګروپ له طریقه چې په نوموړي ګروپ کې یې د بسپنې ټولولو لپاره د پوهنې علم پروره ځوانانو سره ارتباطات ټینګول، ترڅو دومره بسپنه راټوله شوه چې ځانونه یې باوري کړل. سید هارون واحدیار د یادې پروژې د تطبیق او نظارت د کمیټې غړی دی، وایي چې د واتس اپ ګروپ له لارې څه کم 2 میلیونه افغانۍ بسپنه راټوله او د یادې لیسې 530 متره ډبرین احاطوي دیوال ورباندې رغول شوی. د جغتو د معارف د محترم امیر صاحب تر څارنې لاندې د دې هڅو موخه دا ده چې د جغتو په هره سیمه کې د زده کړو فرصتونه لا پراخه شي او د ټول ولایت په کچه د تعلیم د ودې لپاره خدمت وشي. په دې ملي هڅو کې تر دې دمه لاندې مهمې لاسته راوړنې ترسره شوي دي. د غازي محمد جان خان عالي لیسه د 18,95,950 افغانۍ په لګښت د 530 مترو ډبرین دیوال د جوړولو چارې پای ته ورسېدې. د غازي محمد جان خان د لیسې عمومي مدیر اسد الله سیحون وایي چې د احاطوي دیوال نشتون له ګڼو ستونزو سره مخ کړي وو چې په رغېدو یې دا ستونزه حل شوې. د غازي محمد جان خان عالي لیسه ډېره پخوانۍ او مشهوره لیسه ده. دغه لیسې مخکې احاطه نه وه او د احاطې په نشتون سره لیسې د اجناس نه وو په امن باندې، کومې ونې او بوټي چې هلته وو هغه په امن نه وو، مالونه به د خلکو تلل هغه به خوړل مثلا، او بل دروازې او کړکۍ او دا شیان په امن باندې نه وو. نو د دې احاطې په جوړېدو سره د مکتب کې نظم رامنځته شو. د غازي محمد جان خان ګروپ مسؤلین وایي چې نه تنها په جغتو بلکې په ټول ولایت کې به د پوهنې د ښه پرمختګ لپاره کار وکړي.